په لطف د جناب خلیفه صاحب حفظه الله په خیر مشوره د فتح نه مخکې اذانونه تاسو اورېدل نو چې کوم ځای ته راشي چې اذان وي دغه نمونه موږ نمونه خروار نو موږ هم په دې قرن کې اوسېږو کېدای شي زموږ علم نه وي تاسې شیوخ یې نو همیشه تاسو موږ ته مشوره راکولی شئ او په هغې باندې موږ روحت به خوشحالېږو بلکې مشوره نه حکم وکړئ ستاسو په حکم باندې موږ خوشحالېږو راځئ په شریعه باندې ګورئ دا به نه وایو عمر رضی الله تعالی عنه جلالي صفت دی وی لو کان نبی بعد لکان عمر خو بیا هم په منبر باندې ودرېږي د مهر په باره کې هغه موضوع خبرې شروع ده وایي دا محدودول غواړي ما وراء الحجاب یو صحابیه جګېږي یا عمر کیف تحدد ما لم یحدد الله ورسوله یو مسئول ته حق خبره کول نو په دې باندې الله خوشحالېږي او موږ سره ملګرو ته علماو ته موږ دا وایو دا تمه مه کوئ چې تاسو نه څوک خوشحال وي موږ نه څوک نه ده خوشحال ځکه جامعه یو څه غواړي او موږ بل څه ورکوو مریض چې پروت وي عملیات کېږي مریض نه وایي چې زه شکم ما راچیر کړي ظاهرا هغې ته بد لګي وهو کره لکم لیکن کوشش به دا کوو او دا وخت ډېره لرې نه ده انشاءالله تعالی دا ټول ملت به بیا امر بالمعروف نهی عن المنکر کار به دوی به علی الدوام به کوي نفاذ د رب د شریعت به په رعایت کې راوړي نفاذ د رب د شریعت به په رعایت کې راوړي فدا په ګران افغانستان کې د محکمه شوبه فدا په ګران افغانستان کې د محکمه شوبه د امر بالمعروف علی اهم شوبه د امر بالمعروف علی اهم شوبه د امارت شوبو کې ډېره محترمه شوبه